ان شاء الله تقبل لنا بعد صحابه ودي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوهين وسبكاوي وكنزلي خبنك ان شاء الله ان شاء الله وعددي ده وعددا ان شاء الله. دا يا علي مدد دا دی ولي لیکلي دي ولي الله جل وعلا تا ته څه شي نه درکې کمزوري ده نو ګوره مونږ صرف وسیله دا وړو وسیله نو دا خدا سن دی ویلي سي یا علا یا الله بوسیله واسطه جوړوم په علي سره مدد غواړم تا خو ډایرک ویلي یا علي مدد اغا خود من كنت مولا فهذا علي مولا او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا سی ویلي دا څه کوی نه دی ویلي چې مدد جنی وغواړه مونږ وس غواړو نو مونږ ډله پخوانه روانه ده پخوانه تاسو شیګان له پخواره روان دي پخوانه تقریبا څه 3000 کاله هوش 3000 کاله یعنی تاسو تر نبی علیه الصلاة والسلام نه مخکې مو واسطه نه نو نبی علیه السلام خو 1400 کاله کېږي 1400 کاله کېږي نو دا 3000 کاله چیرې واسطه تاسو زمون کتاب کې لیکلي دي تاسو په کتاب کې اوس ګوره د نبی علیه الصلاة والسلام خو 1400 کاله کېږي چې د اسلام صحابه او مسلمانانو ته راغلي 14447 یعنی 1440 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجری اسلامي کال کېږي دا 3000 کاله اوس یعنی تاسو تر عیسی علیه السلام مخکې واسه د عیسی علیه السلام د پیښو 2026 سال دی یعنی 2024 کاله د عیسی علیه السلام د پیدایش میلادي کال ده یعنی تاسو تر عیسی علیه السلام مخکې واسطه نه الله اکبر اوس کوم اداریتا یا علی مدد می له قران درته ثابت کړ چې قران الله وایي څوک لمانه بغیر د تاسو مدد نسی کولای دا قرآنی آیات بیا را سره منی ولې نه قران باندې خو زموږ ایمان دی ایمان نه ساتي کافر دي مسلمان الله اکبر کاش کې تاسو په کتابونو کې تحریف شوی کتاب ته دولس امامه شې دولس امامه پنځتن دا د تاسو امام الزمان الحجه هغه مو دولسم ده کنه امام الزمان سیب ها قرآن کریم در سره ستاسو یو آیات درته وخیمه قرآن شریف لسه براسه نوی موبایل کې شته داسې نشته ها ګورم په سورة الاعراف کې الله جل وعلا تسوي اي مؤمنان وتاسي غوكسي إن ولي الله بشك دويته هوايا ولي الله دما ولي تسوك ده الله ده يعني ناصير ومددقار متسوك ده الله ده الذي نزل الكتاب أغا الله سي كتاب رنازل كري ده وهو يتولى الصالحين او الله جل وعلا بعد صالحان دوستي کوي تاسو دې آیات ته وګورئ د زړه سره خراته متوجه سه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله جل وعلا وز د خلق او توي ان ولي الله بشک الله مددگار ده دی اغه کسانو وګورئ ان ولي الله بشك دي مددگار الله ده الذي نزل الكتاب اغا الله سي كتاب نازل کړی ده وهو او ده الله جل وعلا سي ده يتولى الصالحين دي صالحانو بندگانو دوستی کوي په دوستی سره یې نیسي اوس وګسه والذين تاخي تا او اغا کسان تدعون سرابولي من دونه لا الله نه بغیر يعني آواز ورته کوي مدد غواړي لا الله نه بغیر لا يستطيعون نصركم دي طاقت نه لري چې تاسو مدد وکړي الله درته وایي
وسګوره من دونه والذین او هغه کسان تدعون چې اوازونه کوي مدد غواړي چغې وهي بغارې وهي من دونه له الله نه بغیر علي الله ده که له الله نه غیر ده نو الله نه غیر ده الله اکبر رسول الله الله ده که له الله نه غیر ده الله نه غیر ده الله اکبر نو دلته ګوره څه وایي الله والذین وایي هغه کسان تدعون چې مدد غواړي رزق غواړي شفا غواړي واسطې یې جوړوي من دونه له الله نه بغیر له بل چا نه قبر ته ولاړ د مدد ځینې غواړي رزق ځینې غواړي کومک ځینې غواړي لا یستطیعون نصرکم رب وایي د تاسو مدد نسی کولی رب درته وایي اوس وګوره ولا انفسهم ينصرون د خپلو ځانو مدد نسی کولی د تا د په خدای قسم وي امام حسین علیه السلام په کربلا کې شهید سو که شهید نه سو شهید کنه تږی اوس شهید سو تږی و کنه د خپل ځان ته د اوبو د مدد ولې نه سوی کولی چې اوبه یې چیښلی سوی اسانه امام حسین تاسې وایي چې امام حسین علیه السلام تږی و تنده ورباندې راغلې وه او ظالمانو د حسین علیه السلام په قاتلینو د الی یوم القیامه لعنت وي دا امام حسین علیه السلام چې تو اوس مدد ځینې غواړې دا امام علي علیه السلام ولې مدد نه کول چې تو اوس 1400 کاله بعد له هغه نه مدد غواړې دا د خپل بچي مدد یې ولې نه سوی کولی چې لږ اوبه یې ورکړي وای نو ګوره مونږ خلکو له اوبه ورکوو که نه خپل هم څښو بل له هم ورکوو هغوی ته ثواب رسي نه هغه بیله خبره ده بیله خبره ده زړه سره دا تاسې اوس یا علي مدد دې لیکلی ده او یا علي مدد هره شپه چغې وهي بغارې وهي دا علي علیه السلام رب درته وایي وایي د تاسې مدد نسي کولی دا قرآني آیات دې اوس ومنل که دې ونه ده منلی او مو منلو الله اکبر الله وایي دغه تاسو چې له چا نه مدد غواړئ هغه وایي د خپلو ځانو مدد نسي کولی مثال مې د حسین علیه السلام درکړل له حسین علیه السلام له علي رضی الله عنه مدد غواړي دواړه شهیدان سوي دي دا د خپلو ځانو مدد یې ولې نه سوی کوی لاندې څوک شته موږ سره هغه راغلی لږ راوخلې وګوره یا علي الله اکبر که په دې عقیده مړ سولې الله ته به څه جواب ورکوي ودې زړه سره څوک یار هیڅ شی مه کوو د الله قرآن ومنه اهل بیت په حقیقي معنا باندې ومنه اهل بیت په حقیقي عقیده او دغو ایمان او اسلام ومنه امام علي ومنه لکه اوس مې کتاب درته پیش کړل امام علي درته وایي و ای خلقو د رسول الله د صحابه و توهین سپکاوی مه کوئ د رسول الله د امهات المؤمنین وصیت درته کوم امام علي درته وایي دا ګوري مسلمانانو یو ځل بیا درته ښکاره کړم د رب دپاره کتاب به درته ښکاره کړم لږ به د الفاظو کې ما معاف کوئ چې کله کله وخت کې ښه دا کامره دی ما نسته خو هېڅوک ابابیل جان دوی نسته راسره ښه یو دقیقه چې دا زه دوه کړم مسلمانانو تاسې دې ځای ته وګورئ امام علي په دې کتاب کې الامالي یو دقیقه الامالي د شیخ طوسي دا د دوی معتبر ملا ده محدثي ده مرجعي ده له مرجع نه هم لوړ سړی ده مرجع خو لا لاندې وي له دې نه شیخ طوسي ده د دې اول جلده 523 صفحه ده امام علي عليه السلام دلته وایي واوصيكم باصحاب نبيكم لا تسبوهم وصیت درته کومه ای خلقو د رسول الله د صحابه په شان کې کنځلې به ورته نه کوئ چا اوس وګوره وایي فان رسول الله صلى الله عليه واله اوصى بهم دا وصیت وایي موږ ته رسول الله کړی ده لا اله الا الله لا اله الا الله اوس د دک سید څه وایي سید صاحب ته غوږ مصباح الفقاهه دا د امام خوئي السيد ابو القاسم وغوږ ورته السيد ابو القاسم سید ده مرجع ده په مذهب کې امام ده دا وسوي
ویلا پخوا زمانې نه دا تاریخ وای سیرت د موږ را روان ده د عامو شیو او د علماو على غیبة المخالفین بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار. د ټولو مسلمانانو ته به کنځلې کوي، لعنت به ورباندې وایي، زیړي به ورته کوي په هره زمانه او په هر وخت کې. ځکه وایي ان جواز ذلك من الضروريات، دا وایي ضروري عمل داسې شی دا کار به کوي. تاسې د په رب قسم دا دین اوس له اهل بیت ور اخیستل دي او که دا دین اوس ګوره دا خبره بل سبهم وایي کنځلې ورته کوي. رب په قرآن کې څه وایي؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ای خلقو د کفارو بوتانو ته او کفارو ته بلا کنځلې نه کوئ، دا جایز نه ده. رب درته وایي ولی هغه به بیا په ناپوهي کې راولاړ چې د تاسې خدای ته به کنځلې وکړي. لیکن د دوی مراجع سیدان څه وایي؟ وایي بل سبهم ولعنهم، کنځلې وایي ورته کوي، زیړې ای بې عزتي په نورو کتابونو کې وایي تهمت پسې لګوئ. د تا دې په خدای قسم وي دا دین تاسو اوس له اهل بیتو در اخیستلی ده او کمو له بلې کمپنۍ نه در اخیستلی ده؟ مهرباني قاری صاحب والله چې صحیح ده ان شاء الله. قرآن موږ منو پوه شو، د اوس نه چې قرآن نه منو، قرآن موږ منو پوه شو. نو دغې دا ځینې خبرې چې کومې کړې دي دا صحیح نه دي. لنن بعد دغه خدای جل وعلا وایي سلمانه بغیر له بل چا مدد مه غواړي، مدد مو هیڅ څوک نشي کولی. غواړې بیا الله نه مدد غواړو، ټول به د الله نه غواړو ان شاء الله. وإياك نستعين سورة الفاتحة کې خو به دې اورېدلې إياك نعبد یا الله تا ته خاص عبادت کوم، وإياك نستعين خاص له تا نه مدد غواړم. إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين یا رب خاص له تا نه مدد غواړم. بشک ښه ان شاء الله نور خو به له دې شرکي عقیدې نه توبه باسي ان شاء الله. د رب دپاره، رب دپاره ان شاء الله، د اهل بیتو دپاره، اهل بیتو دپاره، د صحابو دپاره، صحابو دپاره ان شاء الله. الله اکبر مبارک دي. الله اکبر ولله الحمد. مبارک الله دې درته مبارک، رب دې درته مبارک کړي دا پاکه عقیده، رب دې درته مبارک کړي، رب دې درته مبارک. امين. ښه قاری صاحب څه خبرې دې وکړې، د اعتراض څه خبره پاتې نه کړله چې اعتراض وکړو. الله اکبر. یعنی اوس د زړه له اخلاصه دي امدې پاکې دي صحابه و د اهل بیت و پاکې عقیدې قبلولو ته تیار شوي د زړه له اخلاصه؟ د زړه د اخلاص ان شاء الله. ووایې چې نور به په ابوبکر رضی باندې لعنت نه وایم، نور به ان شاء الله لعنت نه وایم. څوک چې په ابوبکر او عمر باندې لعنت وایي دا مسلمانان نه دي. څوک چې په ابوبکر او عمر باندې لعنت وایي دا مسلمانان نه دي. څوک چې د اهل بیت او توهین او سپکاوی کوي له داسې عقیدې بیزاره یم. څوک چې د اهل بیت او د اهل بیت او توهین کوي، توهین کوي، داسې عقیدې نه بیزاره یم. داسې عقیدې نه بیزاره. څوک چې د امهات المؤمنین او توهین کوي، څوک چې د امهات المؤمنین توهین کوي د دې عقیدې نه بیزاره یم. الله اکبر الله اکبر. ډېر زیات کلمه د شهادت وایې تیار یې؟ ان شاء الله ان شاء الله. ولې نه شهادت کلمه وای. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر.
تا دي الله په ذات قسم وي چې ته په دې کلمه د شهادت ویلو کې صادقه یې. الحمد لله صادقه الله الله اکبر. ناري تكبير الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. ډېر وخت نه به ستاسو لایو ته راتلم که نه پوه شولې. ما اوس ورخېږم پوډه مې نه کوله. ما شاته نه کسان وي زما خپل د بل اکاونټ دی هغې نه راتلم. بس مې څوک غلط دغه ونه کړي که نه غلط حرکت څوک ونه کړي دغه ونه کړي. دا مې یو پیک اکاونټ جوړ کړو په دې پیک اکاونټ باندې راتلم چې څه مسله نه شي. بس ختمه خبره بس دې ځای نه لاړ شم بس ورک شم. بس الله دې استقامت در نصیب، الله دې استقامت در نصیب. اله مبارک دې الله مومن الله خوشاله او آباد سه. ډېر الله اکبر الله الله اکبر. زه به یو ځلې تکبیرات چالو کړم. تکبیرات له چا سره دي؟ 1 دقیقه. الله اکبر الله اکبر. ډبل کېدو مې کولو کا صحیح دی. راځه په خیر. لاندې صاحبان ناس دغه صاحبانو ته متوجي سي. حیدر صاحب الله ممل ورسه بیا ان شاء الله موږ د خبرونه سي کله د سوالونو جوابونو خواته لاړ سي. د قصه اصلا کې موضوع په څه شي باندې د موضوع د امام حسین علیه السلام په شهادت باندې ده. شیو امام حسین علیه السلام ور دعوت کړی، شیو امام حسین علیه السلام سره بیعت کړی، شیو امام حسین علیه السلام سره خیانت کړی، امام حسین علیه السلام په شهادت رسولی. امام حسین علیه السلام دروغ ما شاری صاحب دروغ ما دروغ ما پستر دروغ ما ته سم اردونه ارتي باته دا په اندازه ولګي د ته هیڅ هم نه ارتي ته اردونه زده تاسو شې زده نو اردو خو دی بل ملک زبه د اوس زده کوم نو دا خو عیب نه د اوس نه دا خپل قومي زبان دی دا بل ملک نه دی دا کومه پښتو ته دا مدري زبان دی. صحیح ده. خو زه د لمور نه پیدا شوم پښتون پیدا شوی پښتو مې زده ده. پښتو دې قومي زبان ورته ته دوره علم کړی ته اردونه ارتي نو ته علم چې تا نه کړی و د ما خو عربي زده ده الحمدلله ور باندې پوهېږم. فارسي مې زده ده ور باندې پوهېږم. په اردو باندې پوهېږم چې بل څوک یې وایي لیکن په ویلو کې مشکل ده راته. په ویلو کې مشکل علم خو دې ته نه یې چې بس پیو عربي زده کا بس غم زده پښتو زده کا غم زده. اوس د تا په کتابونو کې ټولو شیو له امام حسین علیه السلام سره خیانت کړی ده، شهید کړی ده. مسلم ابن عقیل شهید کړی ده. ډېر واړو کې و ډېر یو ټوله چې کوم دی ډېر واړو کې نه. اوس ګوره کمی اوس دا درته ثابته کړله چې چا خط ورلېږلی چا بیعت ورسره کړی هغو خلقو وبور باندې بندي کړي دي په کربلا کې. بیا ولې نه یاد کوئ تاسې؟ یا غوز غنه و څه غور باندې دا ټوله دو لږ ونې ټوله او د شیو څه اوس هم لږ دي دنیا یعنی دا کار شایع وکړی دومره ایماني چې دا کار شایع وکړی یا غوسه و هغه څه دغه چې نه و چې هغه مخالفت کوه دا غږ جانان د زړه سره قربانه کړي سم دا غږ د لیک سم که راځه ما ته علمي خبرې وکړو د الله دپاره یې وکړو د اهل بیت غیر دې تاسو کوم غیر دې تاسو سره غلم غیر دې تاسو توپس هم وکړه یو نو 15 توپسونه وکړه. اوس د تا کتابونه وایي امام حسین علیه السلام وایي دغه شیو زه راوبللم او دغه شیو زه شهید کړلم. هغه وخت یو ټوله ډېر لږ شیو څخه په خپل عقیدې سیده روان و نور خو داسې نه مسلمانان و هغه وخت خو هماغه شیه دی و د الله بنده د شیه لفظ راځي وایي شیه و شهیدان کړلو یو نه دي شهیدان کړي چې هغه کې هغه ملاوس نه و څنګه شهیدول هغه کتاب کوم کتاب څو کتابونه درته پیش کړم چې اوس یې منې دي خدای خاطر وکړه په کتاب خبره را سره کوه. څو کتابونه ما پړاو کړي دي تاسو کتابونو چې یو منارې بیا د تانګه کتاب رو بسې بیا نه منې راوی بسه په سترګو راوی بسه ما ته یو کس راوښیه یو کس راوښیه په دې دواړو سترګو در سره منمي خو زه چې تا ته خپل کتاب ښیمه د تا لویه مرجع استاد مرتضی مطهري وایي چا چې حسین علیه السلام شهید کړی دا وایي شیه و نه دروغ دی ما ته ثابت کا واخه ته کتاب نه واخه کتاب دغه واخه والا ته څه تا کتاب راوړي تاسو کازه ساړه راوړم ته په اردو نه پوهیږي پستر زه اردو نه عربي درته وایم عربي کتاب دې درته ښایم ته اردو نه سره ته پر څه خبرې دی دا کیمرا بل لنګ کوم صبر قاری سي داسې مکو دا صحیح نه ښه ته اوس وګوره دا د تا کتاب ده وګوره
مې نوٹ کړه در سره اسکرین شاټ واخله الملحمة الحسینیه د دې اول جلده وینم استاد مرتضی مطهری دا کته نه مانی نو ته شای نه یې استاد ډېر کتابونو څه نه ته ډېر کتابونه نه مانم خدا دا کنه مانی ته داری تا دی مذهب لوی مرجع ده ودی الله بنده ټول بدل شوی دي چې ډېر شونه بدل شوی ډېر شونه د دې څنګه تاسو ولغه بدل کړی دي شونه دا وسو ګور موږ نه دی بدل کړی دا کتاب ده ودی الله بنده دی تا کتاب ده وګوره ولا ریب هیڅ شک نس د دې په څومره صفحه کې صفحه بیم درته ښکاره کړم یو سل نه وی صفحه د دې کتاب وګوره ولا ریب هیڅ شک نسته في ان اهل الكوفه دي كوفي خلق سيو كانوا من شيعه علي ابن ابي طالب دا دي علي بن هو شيو اوس دا کتاب زه دا کتاب روان دي حواله د تاسو ته دا زه د تاوخه کده چیر وان الذين قتلوا الامام الحسين شاس امام حسين عليه السلام شهيد کړل هم شيعه دا دي تا استاد مرتضی مطهری وای ودي الله بنده خوس بل کتاب امام حسین علیه السلام خو به دروغ نه وای امام حسین علیه السلام راس دا د تا بل کتاب ده دا د ټاپه دیم د ور باندې شبکه الفکر بیا داسې ونه وای د ټاپې کتاب اعلام الورى باعلام الهدى د شیخ طبرسی دوه ټاپې دی ور باندې وګوره یو ټاپه دوه ټاپه دا کتاب اول جلد مسلمانانو درته معلومیږي کنه معلومیږي دوه ټاپې دی ور باندې دوه ټاپې سي دي تا کتاب ده امام حسين عليه السلام سوي ثم رفع الحسين عليه السلام يده وقال په کربلا کې لاسونه پورته کړل او بیا وایي سي دغه خلقو موږ راوبللو چې د موږ مدد بکوي نصرت بکوي خو دغه خلق خو بیرته په موږ باندې را واپس ول او موږ په شهادت باندې رسوي امام حسین علیه السلام د تا دی په خدای قسم یزید ورغوښتلی و یا د یزید حکومت ورغوښتلی و ورغوښتلی و بني اسرائیل اسرائیل راغوښت اسرائیل بني اسرائیل هغه زمانه و څنګه عرب وغه شابس افرین خ قزاوت د مسلمانانو شیوت اسرائیل ویل مننه خاوس ګوره او اکبر اوس بل کتاب دی واوره بل کتاب دې ځای ته وګوره یا تر اسرائیل نه نه اسرائیل خو هغه څنګه راغلی دا اسرائیل وغه منافق وګوره دا کتاب دی بیا وګوره اعلام الورى باعلام الهدى دی تاسو دی لو شیخ سوای دې ته وګوره امام حسین علیه السلام ته کله خبر را ورسېدله فلما بلغ الحسين عليه السلام کله چې حسین علیه السلام ته دا خبر را ورسېده چې مسلم ابن عقیل شهید شوی ده په کربلا کې یو خط راویستل وګوره ثم اخرج الى الناس كتابا په دې کتاب کې لیکلی و چې مسلم ابن عقیل شهید شوی وهاني ابن عروه وعبد الله ابن يقطر وقد خذلنا شيعتنا مغوي ذلیل کړلو شیو مغوي تبا کړلو يعني امام حسين عليه السلام شهادت وسره سره ومنل شي شیو شهید کړی شیعه نه رسید یو دا ډیر کام د کار شیعه ته لاو دا 72 کسان چې په کربلا کې شهیدان سودا شیونه دا شیعه دا دغه ټوله او دا چې ګاټوله نه او ټول راځي یو دقیقه په خدای قسم کې په دې 72 کسانو کې یو کس راتو خودل سیدا شیو په رب مې قسم دې ټول عمر دې پر د میډیا پرېږدم راځه په خیر یو کس راته وخی چې په دې 72 کسانو یو تا کافر نه داواله زه تاسو به تاسو زه تاسو ته اوس ته یم صحیح ها یو ټول کافر نه سید او یعنی لدی زین اوس راسو د حسین علی السلام دغه ځای ته راسو تر بیا روانه واپس ته بیا روانم ته ماته ته شیو تا کافر نه وایي ها
په قرآن عظیم شان باندې ایمان لري؟ بالکل د ایمان لرم. بعض معنی چې دا قرآن دی راغلی دی، دا قرآن دی، زه دا منم په دې روان زړه سره وا قربانه کړي سم، زه د تا له عقیدې سره کار لرم، زه له تا سره کار نه لرم. ما زه ته د تا ما ویل قرآن چې ته د عقیدې ته ما ته دا اوس مثلا خو دا اوس درته ثابتوم، دا اوس جواب درکوم که زه درنه جواب درکوم. ښه سیده ابو بکر او عمر رضوان الله علیهم اجمعین دا د رسول الله صحابه وو؟ نه. مسلمانانو؟ نه. ښه ته چې د رسول الله صحابه وو ته مسلمان نه وایې، زه تا کافر ته مسلمان ووایم؟ هغه دغه و چې پیغمبر جنګ نه تخلی و. صبر هغه درې تو دا درې کوم دي، دا به ډېر مخالفات والا شیونه دي دین کې راوالي. اوس راځو یو بل ځای ته. عمر رضی الله عنه خو تا کانه ویل چې مسلمان نه و، کنه؟ بالکل اندر تعویل څه نه و. ښه علي رضی الله عنه خپله لور کافر ته په نکاح ورکړه؟ ډز هیڅ نه ور کړی کا د ابو بکر لور وا ته کوم نه کوم دغه نه ام کلثوم نه کوم نه د ابو بکر لور ودی الله بنده کمیله ام کلثوم درته ثابت کړل خپل د علي رضی الله عنه لور وایي، امام حسین وایي، امام حسن وایي چې د موږ دا ته کوم کتاب پڑھاوې، کوم کتاب ټول دروغ دي. غاڅ کوم هغه د ابو بکر لور وا، د عائشہ خور وا. تیرا توخه په کوم کتاب کې راغلی سي د ابو بکر لور عمر رضی الله عنه په نکاح ورکړي؟ درته توخه بالکل درته وخه خو دی وخه. یو خبره بل اسانه دا د ابو بکر لور چې د علي رضی الله عنه په کور کې و ام کلثوم دا مسلمانه و کنه و؟ د ابو بکر لور خو نه و، د ابو بکر لور و. غاڅ اوس بیا وایي د ابو بکر لور نه و، مولا کو کوم هغه د مولا لور و، هغه مولا لور و، د ابو بکر لور نه و. نو د علي رضی الله عنه چې ام کلثوم عمر ته په نکاح ورکړي دا د چا لور ورکړي ده؟ دا د ابو بکر لور و. ابو بکر لور غنما ام کلثوم و. یعنی علي رضی الله عنه پردی لورانی خلقو ته په نکاحګانې ورکولې؟ خپله لور و. دا نامې دوی باندې پوهېږي دا چې کومه دی دا د ابو بکر لور و ام کلثوم. ښه مسلمانانو غوږ شه، د ده تر ټولو معتبر کتاب د الله خاطر وکړئ یو دقیقه، تر ټولو معتبر مسلمانانو دې ځای ته غوږ سیه بارک الله فیک. کنزل ما کوه، کنزل په دا ځینې د غخار لاندې کنزل ما کوه. هیڅوک کنزل وکړه بولا کې کړي چې هر چا کنزل وکړه بولا کې کړي میوټ کړي. د مرګرو د تاسو د لایف نه 3000 شیرینګ شوی دی، 3 لک لایک دي سچل شوی دی په تاسو. 400 مسلمانان دلته کې ناسي د الله بندگان. دا نن ټول د عراق شی راغلي دی لایف ته، ټول د عراق شیګان ناستي. پرون د کوفی ونن د عراق دي. الحمدلله. ښه اور د شکر ته نما خو د شیاره کنه ټول لري چې کافر دي. تو ابراهیم علیه السلام تو باندې چې ته ابراهیم علیه السلام ته کافر دي نو خو الله دې هدایت در نصیب کی، الله دې هدایت در نصیب کی. فرعون یمنی فرعون او فرعونیان منی سي شایو پیران د چوکمنی پیران خو په خپل غاله نتی شوی قرآن کې ختم شوی ویلی سوي نو دی الله بنده راځه د خپل ځای ته راځو. مسلمانانو زه دته تر ټولو بهترین کتاب دی او په صحیح به ورسره لیکلی و چې د امامان وایي محدثین وایي دې ځای ته تاسې وګورئ د الله دپاره ورته وګورئ. دې سړي په ډېر جرأت سره وویل چې عمر رضی الله عنه العیاذ بالله مسلمان نه و.
بیا دی ما ته وایي وای قاري صاحب ته موږ ته ولې کافر وایې؟ دا د تا کتاب ده تکملة الرجال. دلته وګوره، ښه ورته وګوره د زړه سره. العلامه المحقق الشيخ عبد النبي الكاظمي، دا داسې کتاب هم نه ده. بیا وګوره السید محمد صادق سید بیا تحقیق ورباندې کړی اهل بیت. په دې کتاب کې څه وایي مسلمانانو؟ ټول راته غوږ سئ. ام کلثوم هذه كنية لزينب الصغرى بنت امير المؤمنين. دروغ دی، دروغ. دا کتاب دروغ دی. دا چا دا دروغ شوی. لاندې وګوره، لاندې وګوره ودې الله بنده، لاندې وګوره. لاندې چا لیکلی ښه رام زه نه منو، هغه دروغ لیکلی ده. وهو الاصح، روایت هم صحیح ده. روایت کتابونه چې زه لڅم، نو ته په څه شي په دې کتابونه نه منې ودې الله بنده؟ کتاب زه نه منم. دي چې ډېر شوونه ماته تیري چې دي کې ډېر شوونه ده چې څه بدل شوي دي. ښه، د ام کلثوم خپله خبره درته وښیم د تا په کتاب کې چې هغه وایي چې د ما خاوند امیر المؤمنین و عمر الفاروق و. بیا یې منې؟ خبرې مه کوه. او د لاندې غالي کې سمیټ مه لیکه. همدغه خبرې اوس درته ښیم، همدغه خبرې درته ښیم چې زینب ام کلثوم رضی الله عنها وایي د لاندې کوم کار نمونه والی تاسو چکا چارس به هغه تاسو والی هغه پریږي دا تاسو کسان کنزل نه کوي سو پریږي دا کوم دې لاندې مه ګوره. تاسو دغه کوي دا ټول خالتي ک نور کې ناس هغه متاسي خلک دي. شوګان دي بر قاری صاحب ته خیال کوي چې قاری صاحب سو یغی ته غور دوستان لایف در سره خوندور کوي. ابابي د تاسو د سی بيد نه سي کتابونه دامه تخیږي چې ډېرې بدلی نو یو شایم نه مني، کتاب هم ته نه مني، ټول کتابونه د دروغجن کړي. نو چې شی مني دا قاری صاحب سام اردونه زدان او غو ته کتاب نه ته شیخی څا ولاب در کوي نه ته سام اردونه ارتي د علم ته چې نه زده د ته چې نه زده چې نه یې سم څه کو چې نه څه شي نو کاری صاحب د څه کوي. یو دقیقه امام دی منی، امام صادق علیه السلام منی، امام صادق علیه السلام منی. بالکل ایمانو دا د امام صادق علیه السلام خبرې ته دی وګوره. وګوره عن ابي عبد الله الموثق، روایت دیم صحیح ده، بیا داسې ونه وایي چې کمزوری ده. عن ابي عبد الله امام جعفر صادق علیه السلام چې ما د بعد به ډېر مخالفین د مولا د کې ډېر بدلی راوالي د ما کینو کې خاصه دا دی تا امامان دي تا محدثین دي تا کتابونه وایي چې دا صحیح دي ودی الله بنده. ته اوس یو ابي عبد الله علیه السلام هم دروغ وایي. دروغ کتابونه غره امام جعفر صادق علیه السلام کول چې ماشاءالله یو مبارک دي. امامان هم دروغ وایي، امامان هم دروغ وایي. مبارک موسی امامانو تیم دروغجن وویل. وګوره ابي عبد الله علیه السلام ان عليا عليه السلام واغسا وګوره مسلمانانو امام علي عليه السلام ان عليا عليه السلام لما توفي عمر كلس عمر هو شهيد سول اتى ام كلثوم تراغل الخبل لورته فانطلق بها الى بيته خپل کور ته راوستله. امام صادق علیه السلام دی وایي اې د الله بنده معصوم امام دی وایي. لاندې بیا پسې وګوره في الصحيح سألت أبا عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها ترلاس راوني مدلا فانطلق بها إلى بيته. علي رضي الله عنه لور کور ته راوستله. صحيح روايتنا دي الله بند ندي امام خبر مني ندي امام خبر مني مولا ورا امام جعفر صادق علیه السلام قال هاي ته ما د بعد به د ما دغه کې کوم نره د ما کتاب د ما کوم خلکو ته خیانه دي چې ډېر څنګه تبدیل چیرې ویلي دي سینه باندې تاسو لاس کتابونه روبسن تاسو خلکو ته ټول جهالات ولا خبره کتاب راو باسه یو کتاب راو تو خوای ز کتاب نه منم دا ټول دروغ. امام دیم دروغ وایي، مرجع دیم دروغ وایي، کتاب دیم دروغ وایي، محدث دیم دروغ وایي. تو اوس بیرته ماته د کتاب الله بنده امام ځان نش تغییر چې غلط شوی دي چې پیغمبر علیه السلام ته لاړ بس لاړ تاسو دا کی درندور کی دا چې پیغمبر راغلی و لاړ بس لاړ کا بیا نشته خبره
چیرې دنیا ته راغلی وخت سړی ولاړ. اوس بیا کوم ځای ته لاړلې؟ اوس د عمر رضی الله عنه دي تا ټول امامان دی وایي، محدثین دی وایي، معصومین امامان دی وایي چې علي رضی الله عنه خپل لور ام کلثوم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته په نکاح ورکړې وه. اوس که مې له قرآنه درته ثابته کړه، له قرآن عظیم شان نه چې الله جل وعلا ورته حقیقي مؤمنان ویلي دي، مهاجر و انصار ورته، بیا یې منې؟ قرآن منې؟ څنګه پوه نه شوم؟ که مې له قرآن عظیم شان نه دا درته ثابته کړه، له قرآن عظیم شان نه چې الله جل وعلا قرآن کې وایي چې څومره مهاجر صحابه دي، څومره له ابو بکر نه راواخله تر هغه اخري مهاجر صحابي انصار دي، الله ورته وایي اولئک هم المؤمنون حقا، دا حقیقي مؤمنان دي. قرآن ورته وایي، بیا قرآن مني؟ رو بس قرآن کې رو بس زه تعالی دا ورن څه زیاده دنه. ماشاء الله، الله دې هدایت در نصیب کړي. دغسې ګوره اخرت مو مه خرابوي د الله بندګانو، اخرت مو مه معنا لاندې ته خیر ته کومه لیکلې هغه معنا زکات خیر معنا به تر راته وکړي. ښه صحیح ده. دا خو عربي د غاز دارې لاندې اردو کې لیکلې کله نه په پښتو یې ترجمه، هغه قرآن کریم مې راواخیستل چې پښتو ترجمه لري. پښتو ترجمه په پښتو نه پوهېږي، پښتو څه شي خو دا اوس چې لګیا یې په پښتو که نه څنګه نه پوهېږي؟ عجبه کیسه ده، څه ګډې وډې وایې. دا کمره مې غټه کړه، دی ما ته وایي ته په اردو نه پوهېږې، دی اوس په خپله د مور په ژبه نه پوهېږي زوی مړی. نه پوهېږي پښتو. دا سورة الانفال ده، وینئ؟ وینم دا 10 سفاره ده. صحیح دی هم لیده دی سورة الانفال 74 لمبر آیات ہے. تو 74 په پښتو کې څه وایي جانانه؟ نه کنه افغان صاحبو. والذین او هغه کسان، ورته ګوره ترجمه یې موایه را سره، آمنو چې ایمان راوړ، وهاجرو او هجرت وکړل، وجاهدو او جهاد وکړل، فی سبیل الله دی الله په لاره کې. دا یې مهاجر وښودل. علي رضی الله عنه هجرت کړی و که نه؟ کړی و. ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر دی صحابه و هجرت کړی و که نه؟ ټولو کړی، پیغمبر علیه السلام څخه راغلی و. بس افرین، مننه، قربان دي سم. الله وایي کومو کسانو چې ایمان راوړل، هجرت یې وکړل او جهاد یې وکړل د ما په لاره کې، دا خو الله مهاجر وښودل. اوس غوږ والذین او هغه کسان کومې وجان کې دغه شهید شوی دی، بیا راځو هغه ټولو جنګونو نه تخلی پوره کړو. ودې زړه سره د آیات بیا یې پوره کړو، بیا ادبي کېږي، بیا د قرآن آیات نه ده پوره سوی، بیا ادبي کېږي. ښه والذین او هغه کسان آوو چې پناه یې ورکړله چاته؟ مهاجرو ته. ونصرو او امداد یې وکړل. الله څه ورته وایي؟ اولئک دغه مهاجرو انصار هم المؤمنون، دوی مؤمنان دي حقا، په حق سره حقیقي مؤمنان دي. الله نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. الله درته وایي دی الله بنده سي ابو بکر و عمر و علي و عثمان و څومره مهاجر صحابه دي. ما ته وخت دي چې کوم دی عمر ابو بکر عثمان وخت ما ته دي چې کوم دي چې لیکل نو دی الله بنده قرآن عظیم شان ټول په صيغې د جمع سره بس خو دنیا صابان وکړه بلا خو ټول مهاجر خودلی و دی الله بنده دی. چا نوم دی علي رضی الله عنه نوم نه د پکې راغلی، دی حسن و حسین نوم نه د پکې راغلی، دی ټولو مهاجرو نومونه، دی ټولو مهاجرو الله وایي وهاجرو، هغه کسان چې هجرت کړی د رب العالمین وایي، هغه الله وایي چې هم المؤمنون حقا، دا حقیقي مؤمنان دي.
الله اکبر. غار کې چې تاسو ټول دا نری کوم باندې سي مؤمنانو هغه مؤمنانو چې کوم د مولا پر یار روان پیغمبر خبره مانی هغه مؤمنانو کې نه ټول مؤمنان دلته الله جل وعلا مهاجر مخکې می دا خبره تا ویل چې ټولو هجرت کړی له نبی علیه الصلاۃ والسلام سره. دا خبره خو او ډیرو جنگونو کې خود خالی یو جنگ کې مې دي تختیدلی په یو جنگ کې دنیا جنگونو کې تختیدلی په کوم جنگ کې تختیدلی دي؟ مهرباني وکړه مهرباني. ټول جنگونو کې خالی یو راوخه تاسو پاتره کوټه ته بیانین تاسو وایئ چې په احد کې عمر رضی الله عنه تختیدلی ده کنه؟ لاندې کمنټونه یا غلط ما کوه یک د کمنټونو خو ماته د دې ورځې نه ویني چې کلمات تیرا کا یا ته کلمات تیرا کا سبب بیا تعویل چې ته مسلمان یې کته چوک زه کلمات تیرا کړم د لاندې کوم ناس ته دا راوخی جوړ دیته تیرا کا د کلمات زوار جاهل وي اوس د تعالی ما سره خبرې دی وجانانه و قربانه کړي سم کړي کمنټونو لکمنټونو کې خدلته ملحدین مرازي سیکولران مرازي شاعر رافضیان مرازي قسم خلق راځي دي چا په خبره پسې به ته ګرځي را ګرځي و دی الله بنده غوته فکر مکوه ما سره خبرې وکړه. اوس دا قرآن ته معنی کوي نه مني سي الله وايي مهاجرین ټول مؤمنان دي ټول د مؤمنان نشي جوړیږي رب څه وايي؟ رب دروغ وايي العیاذ بالله. اوس ناس یې خدغه کې خلکو ته ځان ته مؤمن نه ته ما ته دا وي چې مؤمن څه د کارې نه کوي ته اوس ما ته خبره خو ما ته کې نه ده اوس په ما ته ما خو نه درته ودی الله بنده. اوس کمې دي تا په کتاب کې یعنی که څوک په جنگ کې وتښتېدل هغه مؤمن نه ده کنه؟ چې پیغمبر ویلو لکه ایسان رګه خو بیا څه نه وته کفر دلا اوس کمې دي تا په کتاب کې درو خدل سي علي رضی الله عنه له جنگ په جنگ احد کې تښتېدلی ده بیا ما مولانا وته جنگونو نه تخلص کمې دي تا په کتاب کې درته وښودل کمې دي تا په کتاب کې درته وښودل دا اوس دا دروغ دي دروغ ټول تاسو ولا لیکلي څوره ته نو ته رښتیا بیا د کوم ځای نه وایې دا اوس بلا ده ولاکه خبرې لیونی یې که چې دې خوړلي ما زه ټیک ټاک یم خبره بار یم نو ته چې وایې د کوم ځای نه رښتیا وایې خو یو حواله راوړه یو کتاب راوړه قاري صاحب چې تا ته حواله ښایي قرآن درته ښایي ته دا نه منې دا دی تاسو لیک جانان سي دا مخکې ما ته وویل چې قاري صاحب ته ولې موږ ته کافر وایې کنه دا خبره دی وکړه څوک چې د الله د قرآن یو آیات نه مني دا مسلمان ده هیڅ هم نه لري کافر دی الله خدا اوس نه مني را سره دا اوس نه مني را سره دا اوس ته خپل د قرآن ډېر کم خلکو څنګه راغلی په لار روان ډېر هغه او څنګه مخالفات دي کول چا مخالفت کړی ده صحابه و کې چا مخالفت کړی دي درو کړی دي درو د پیغمبر علیه السلام ډېر مخالفت کړی ډېر دیني پاړاوله یوی راوخی ډز تا په خپل خلو ویل چې څوک یو آیت قرآن نه مني دا مسلمان نه ده په قرآن کې الله وایي چې عائشه ام المؤمنین دی مؤمنانو مور ده دی تا مور ده دی بل ډز Hello, 1 2 3 mic speaking. عائشه قرآن وایي چې دی مؤمنانو مور ده تو مؤمن یې نه ځان تر از متبارین ته بزور رسیدم د مؤمن د څه چي ته قرآن څه وایي وایي عائشه دی مؤمنانو مور ده دی تا مور ده نه څه مور نه ګڼو الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد ما دې زمانه چې خپل د غاشتا څه څه پاګه تا د زمانه قرآن وایي ودی الله بنده تا مخکې ما ته څه وویل چې څوک یو آیت قرآن نه مني دا مسلمان نه ده ودې ویل که دې ونه ویل اوس ته ولې دا آیات نه مني چې الله وایي عائشه د مؤمنانو مور ده د رسول الله بیبیانې د مؤمنانو میندې دي او ته وایې زه نه منم دا د قرآن منل دي
الله دې هدایت درته وکړي. موږ مو څه کوو؟ موږ مو څه کوو؟ هغه ته هدایت کړی هغه موږ ته چې لارې بیانوي روان کړي که غلط وي. یعنې چې قرآن نه منې دا هدایت ده؟ چې قرآن نه منې دا هدایت ده؟ قرآن خو زه منم خو ته والا دا دروغو خبرې قرآن درته وایي دا اوس قرآن مې آیات مې درته ویل چې الله وایي دي، نه مې د صحابي خبره درته کړې، نه مې د اهل سنت کتاب قرآن مې درته راواخیستل چې الله وایي چې مهاجرین دا ټول حقیقي مؤمنان دي. رب وایي قرآن کې تو وایي وینا ټول مؤمنان نشي جوړ رب وایي دی الله بنده الله وایي الله وایي یو هغه چې نه ارتي څه راشي غاز دغه کې اصحابو کې صرف هغه درې ارتي چې دنیا خلک الله ټول يعني الله جل وعلا په قرآن کې دروغ ویل دي العیاذ بالله. قرآن کې ټول رښتیاري خو هغه دغه کسان څخه مؤمنان وي. خود الله ورته ویل دي چې مهاجر ټول حقیقي مؤمنان دي. و قربانه کې دي سم پښتو درته وایم الله څه وایي؟ کومو کسانو چې هجرت وکړل لرسول الله سره یا لرسول الله نه مخکې یا لرسول الله نه وروسته مدینې ته، الله وایي اولئک دغه کسان هم المؤمنون حقا، دا واقعي او حقیقي مؤمنان دي. رب وایي نه مې د تفسیر خبره، نه مې د ملا، نه د اهل سنت، نه د صحابي، د هیچا خبر. رب وایي دا حقیقي مؤمنان دي. اوس دا ته ما पहिला ویلو 4 سړي مؤمن ته ما تاخه د مؤمن څخه نه څنګه نه مؤمن جوړي رب ورته ویلي دي رب اعتراض کوي. رب يعني رب جل وعلا دلته ما ته یو دغه واخه ته کې د مؤمنانو یو دغه وغه ما تاخه ته رب سي ورته ویلي دي الله بنده چې څنګه نور درته وخیم. رب ورته وایي دا حقيقي مؤمنان دي. الله خپل خالق ورته وایي رب دا ورته وایي خو هغه کسان ظالم قال اي دي الله بنده دا دومره ظالم ما ته وایي تیرا ته وخیه. زه د رب خبره ورته ښیم، د رب خبره نه مني وایي تیرا ته وخیه. الله درته وایي کاری صاحب اوړه ما تا تمټي چې اصحابانو کې ډېر کام اصحابانو څخه د پیغمبر په لارې روان وو. دا ډېر کام وو یعنی ډېر کم روان و ډېر نه روان نه ډېر مخالفت کړي خلک دي ورنه. یعنی الله دروغ وایي قرآن کې. الله قرآن کې درو کسه قرآن باندې ټوک ما لګاوه تا ترزا اصحابانو نه څخه کې ډېر کام اصحابانو وایي چې ډېر بېلارې وو. قرآن وایي چې نه دا ټول حقیقي مؤمنان وو. اوس ته رښتیا وایې که قرآن رښتیا وایي؟ تا ما ته کې وخه مهاجرین کوم دي چې لیکلي هجرت خو ټوله دنیا کې مهاجرین ما ته وخه چې لیکلي مهاجرین. ښه اوس به مهاجرین پسې درته وښیم. الله اکبر. اوس به مهاجرین پسې اکبر اوس به مهاجرین دوستان دا لایف در سره پورته کې هله زمریانو اخلاص وکړئ. دا لایف در سره پورته دا راوچرخوئ. دا څونه مسلمانان دا لایف در سره پورته کړي. څو ځلې لایف بند شو مخکې ګوري د الله خاطر وکړي. دا لایف کې رسول الله د صحابه و دفاع په نه راوکړي. د رسول الله د صحابه و دفاع په ورځ د قیامت به مو بیا همدغه صحابه جاړو پچې نه ولې کڅه دلان د جاړه لیکل کوي یار څه کوي بد کوي هر څوک کوي بد کوي هر څوک کوي بد کوي. هم ټول ستاسې خلک دي. ته لاندې ته مه ګوره باس ته راسه. د ما دا کامره غټه کړې جانان صاحب اوس غوږ سره ته جانان صاحب اوس غوږ سره ته دا سورة الحشر ده 28مه سفاره ده. ما سنن موبایل کې چارج ختم دي تا ته موس قرآن روخله ډېر به ختم شي. انا چارج ورکه اله مدد وغواړله چان للفقراء مهاجرین دا څه بیا ویني چې دروغ دی یا 1-0 دی چارج ورکړه دی الله بنده خو چارج یې ورکړه برخ دی ورکړه. اوس دومره ظالم انسان د بل موبایل راته وښودل. لا اله الا الله. وکسه دارې ګندې بل چې شتاره قرآن خو نه خو نه چې خیر تک نه خو نه وزیر للفقراء المهاجرين دا د مهاجرين ولفظ الذين اخرجوا من ديارهم لاندې د آیات په اخر کې الله ورته وایي اولئک هم الصادقون. دغه مهاجرین صحابه دا خو مؤمنان سکه بلکې په ایمان کې پسې صادقم دي. اولئک ام دغه مهاجرین وګوره مهاجرین. الله اکبر. الله وایي چې دا خو مؤمنان دي بلکې په ایمان کې پسې صادقه هم دي. بشک. نعره تکبیر. اکبر ولله الحمد. اوس
قرآن د ګوره بلې خواته تللی یم نه یم. قسم ورون نیم قسم دي. انګلیش قرآن درته وروړو که په دې د یقین شته؟ نه مکو کار ورباندې مه لره جانان صاحب، په خدای قسم د خیر اراده درته لرو. والله مې د قسم یې شایسه د امام علی حقیقي شایسه. اوس که مې د تال حقیقي شی یم. حقیقي شایه ماتم که یې بالکل زنجیر وهې بالکل سینه وهې څه شی سینه وهې بالکل وایم. کوم امام درته ویلی دي چې دا کار وکړه؟ دا تا ته چیرې زه ته داسې چې نه خلکو ته غلطې خبرې کوه. نه اوس ته د ما د خپلو امامانو سره مې د جواب نه برابرې درکوم که زه جواب ته اوس ما ته راکړه چې ته داسې ناسې خلکو ته ولې غلط شوي نه ښیي. ما ته رسول الله ویلی دي صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام په دروغجن سړي باندې لعنت ورسوي که نه ورسوي؟ نو زه به اوس روایت درته وښیم، له ما نه دې سوال وکړل جواب ته وګوره. نبي علیه الصلاة والسلام قرآن راته وایي، قرآن رب راته وایي کېنه خلقو ته نصیحت وکړه. قرآن راته وایي دې خلقو ته دین بیان کړه. الله څه راته وایي؟ ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف. په تاسو کې باید یوه ډله داسې مؤمنان وي چې خلق نیکي ته رابولي، له بدي نه یې منع کوي. بل ځای کې الله جل وعلا پسې وایي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. بل ځای کې پسې واوره والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مؤمنان د ځینو نورو مؤمنانو دوستان دي په خپل منځ کې، یو بل به نیکي ته رابولي، خیر ته به رابولي، او له بد کاره به منع کوي. رب مې راته وایي. اوس پیغمبر ته پسې وګوره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. نبی علیه الصلاة والسلام وایي په ژبه باندې خلق له ناروا نه رامنې کله که اوس زه تا ته قرآن وایم ته قرآن را سره نه منې، اهل بیت درته ښیم اهل بیت را سره نه منې. یا بیا مانا بل جواب پیغمبر خود منې که پیغمبر څنګه نه منو؟ الله پیغمبر علیه السلام ها صحیح دی که هیڅ که د ما اهل بیتو نه چا انکار وي که ما نه انکار نه. کوم اهل بیت؟ هغه اهل بیت څخه د پیغمبر دغه او د مسیح چابس امام علی رضی الله عنه اهل بیت ده؟ امام علی رضی الله عنه اهل بیت ده؟ نه تپوس کوي مایک ته کولو دی. امام علی رضی الله عنه اهل بیت ته دوستانو د لایف لید سره پورته کړی. الله بارک الله فیکم. ای سکرین ګوري دغسې ولاړ ده عجیب څو ځلې بند شو ملامت بیچارهګان مخکې ډېر شیر سو خدای بند سو خراب سو. ښه امام علی رضی الله عنه منې جانان صاحب؟ ولې نه مانوغه خو امام دی زموږ. شابس هغه جنشین دی څنګه نه مانوغه؟ امام علی رضی الله عنه رضی الله عنه د هغه زوی منې د عمر په نامه باندې عمر علیه السلام. و یو زویم عمر نشته، یو زویمی نشته عمر. تا څو زمانی و؟ ته زمانو سره څه کار دی خو خبره کوه. اهل بیت سره وایي څه کار دي؟ لا اله الا الله هدي الله بنده هلته وایي اهل بیت بس خبره کوه، خبره مقصد خبره کوه مقصد. دا وړوکي وړکي دا داسې دغه خبره نه دا وویل وایي اهل بیت چې څوک نه مني دا مسلمان نه ده. ودې ویل که دې ونه ویل؟ بالکل نه ویل. هغه کې عمر نشته دا ما که مې اوس د تا له کتابونو درته ښکاره کړل چې عمر ابوبکر عثمان دا ټول د علي رضی الله عنه زامن دي، په کربلا کې له حسین علیه السلام سره شهیدان سوي دي. صبر وکړه چې زه درته نامې وکړم. ښه دا وبس ته بالبطن روان دی قاري هېڅ کتابونه نه څه کتاب دی وای ودرې زه درته راوباسم. اوس دی کتاب مني په دغه ځای کې دی کتاب مني ماشاءالله. اوس یې کتاب ښه ده ومنل. تر اوسه خو له کتابونو انکار کول منډې وهلې. موبایل هم چارج سو چارجېږي و هغه هم چارجېږي چارج یې ورکړل. جنت کې چته یزید نه ناس خاري سي رون یو کس راغلی والا د دې ته عظیم اجر ورکړي. ادي موږ ادي لایف فیصدي بیرته نه هوته پورته سوي ولا دریو نه
نو دا بعضې مخلص ملګري که اخلاص او صداقت وکړي نو دا فیصدي خو نسته، خو زموږ هغه مخلص ملګري نور نسته چې یو وارې بیا یو د 5 شپږو میاشتو دپاره ځینې فارغان کړي وای. راځي دته اوس غوږ نیسو انشاءالله دوستانو. دا بعضې ملګري وایي قاري صاحب له دې جاهل، یعنې مثلا دې مطلب دا چې جاهلانو سره بحث ګوري د دوی د اغاګانو داسې حال وي، د خدای خاطر وکړي د موږ په کار مه رالرئ. که تا باندې ډېر تکلیف وي د لایف ته مه کښېنه، که ډېر در باندې تکلیف وي د لایف ته مه کښېنه، بل چېرته لاړ شه. دا مشورې دې بل چاته ورکړه، نه د تا دپاره لایف کوم او ما د لایف ته کښېنه او ما د خلقو ته دا وایې چې جاهل او پلانی او پلدي د اغا صاحب دا خو لاړل. قاري صاحب نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. ډزونه روایت سره وتښتېده. دا د موږ خلکو ته دې ملا هدایت وکړي. بار مرتد